پاکستانی شنونکي وایي چې هندوستان سره د اسلامي امارت اړیکې د پاکستان امنیت ته لوی ګواښ پېښوي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د هندوستان او اسلامي امارت ترمنځ اړیکو او سفرونو سره هم مهاله پاکستانی شنونکي ویره لري چې د دغو دواړو لوریو اړیکې د اسلام آباد لپاره لوی امنیتي ګواښ جوړولی شي. جنگ ورځپاڼې د یو شمېر سیاسي شنونکو له قوله ویلي دي چې د اسلامي امارت او هندوستان له لوري د پردې شاته روانې اړیکې د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي. د سیاسي چارو کارپوه فخر دراني وایي د پاکستانی طالبانو او د بالوچ بیلتون پالو ډلې د دغو اړیکو پر بنسټ نورې هم پیاوړې کېدای شي. یو بل شنونکی مظاهر عباس باور لري چې د هندوستان او پاکستان د کړکېچنو اړیکو په لړ کې د اسلامي امارت له لوري له هندوستان سره غیر رسمي ډیپلوماټیکي اړیکې د سیمې پر جیوپولیټیکي وضعیت ژورې اغیزې لرلی شي. پاکستانی کارپوهانو څو میاشتې وړاندې په کابل کې د هندوستان د یوه لوړپوړي ډیپلومات له لوري د اسلامي امارت له دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او یو شمېر نورو چارواکو سره ناستې د اندېښنې وړ بللې دي. همدغه راز هندوستان ته د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ابراهیم صدر وروستی سفر هم شکمن بلل شوی او د اعلانوي ډیلي سره د ستراتیژیکو نږدېوالي لړۍ بللې ده. په ټوله کې پاکستانی شنونکي ټینګار کوي چې که دا اړیکې دوام ومومي نو یوازې د سیمې وضعیت به پیچلی کړي، بلکې د اسلام آباد او اسلامي امارت ترمنځ شته بې باوري به لا هم ژوره کړي. پاکستان د مخکینی جمهوریت نظام پر مهال هم له هندوستان سره د افغانستان د اړیکو څخه ویره لرله او دغه هیواد تمه لري چې کابل باید د نوې ډیلي سره له ژورو اړیکو څخه ډډه وکړي. اسلام آباد په افغانستان کې د بېلابېلو حکومتونو پر مهال هڅه کړې څو د هندوستان پراخېدونکی نفوذ ډب کړي. د اټومي ځواک لرونکي دوه ګاونډي هیوادونه هندوستان او پاکستان له لسیزو راهیسې لا یو بل سره د کشمیر پر سر کشاله لري او تازه یې پر یو بل هوایي بریدونه هم کړي دي.